یو سړی د ښځې طلاق کړه، دریم طلاق یې ورکړو، بس خبره ختمه شوه. نه واپس کېده واله واپس کېدی شي په نکاح سره چې کله بل سړی په خپله مرضۍ دا ښځه په نکاح کي، دا ورسره په خپله مرضۍ نکاح وکړي، بیا د دوی منځ کې څه خبر راله او طلاق یې ورکړو، نو بیا هغه زوړ خاوند د ښځې په مرضۍ او د ښځې د ولي په مرضۍ بیا اخیستی شي. پوه شوئ که نه؟ دا دومره اوږده قیسه چې ما وکړه نو معنی ده چې حلاله په شریعت کې نشته. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه چا چې خپله ښځه په چا حلالوي او په هغه چا چې څوک یې ورله حلالوي. او یو حدیث کې دې ته التیس المستعار ویلی شوی دی، د کرایي پیسه. څه بې حیایي ده، ښځه به یې غریبه د لاسه روانه کړي، سړي ته به یې حواله کړي ورځ دوله یا ګنټې له ویزو ته بیا واپس کېږي. بې غیرتوب ته وګوره. او لا بل طرف ته چې بیا د دین په جامه کې لګوي دا کارونه کوي. سټونه یې دومره پیړ شوي چې د هغې نه بیا پړی هم نه تاویږي پوره. لکه دغه یې کار بس جي تاسو یو تقوادار سړی وګورئ نه، او دغه تقوادار کې چې دا خوله اوږده راوږده کې انسان ورته کوي، یعنې زما نه بل تقوادار نشته. نو بیا به دې پردۍ ښځه هغې سره به دی میلاو شي د لږ وخت دپاره، نو دی بیا پرېږدي، نو بیا په کوم عدتې مدتې نشتي، نو بیا هغه بل ډایرکټ بوځي. دې خلکو باندې لعنت ویلی شوی دی، او التیس المستعار د کرایي پیسه ورته ویلی شوی دی. او ولې یو سړی دومره ګرم ګرم کېږي چې بیا په دې قیسو پسې ګرځي؟ خیال کوئ که نه؟ سبا به انشاءالله دغه روان چې کوم آیت هغې کې به تاسو واورئ. الله وایي زما د آیتونو نه ټوغې او مسخرې ولې جوړوئ؟ ولې تا د طلاقو نه مسخره جوړه کړې؟ ولې دې ټوغه جوړه کړې چې اوس کله یو ځای ته ګرځي او کله بل ځای ته ځي؟ یو ته وایي ښځې سره څه وکړم او بل ته وایي ښځې سره څه وکړم؟ په اخره کې به داسې ظالمان واوړي هغه ورته راشه حلاله بدله وکړو. باقاعده سینټر دی، ورننوځي به جومات ته والعیاذ بالله، نو په هغې کې به دننه یو ځای نو هلته به ته ورشي نو خبره به وکړي، نو بیا وایي دا چې زموږ یو شاګرد دی ډېر الله واله دی، هغه ته یې حواله کړي، او د ډېرو نه به بیا تختوري دي، بیا پسې ګرځي. ښځه په حقه سړي مینه شوي، هغه چاله چې بولي بیا پسې دی ګرځي را ګرځي، اوس یې واپس راکړه، واپس به کیسه ته وایي. نو د الله نه یره پکار ده. ها دا اله حلالیږي چې کله په خپله مرضۍ دا بل خاوند وکړي او د دې د ولي رضا پکې، او هغې په خپله مرضۍ کې زور زبردستي نه، بیا هغه په خپله مرضۍ پرېږدي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي.